تازه خبر طالبانو په پنجشیر کې د 3 مقاومتیانو سرونه پرې کړي دي. له پنجشیر څخه خبري سرچینو ویلي چې طالبانو د مقاومت ډلې 3 جنګیالیو نه سرونه پرې کړي دي. د سرچینو پیدا دغه پیښه د بازارک ولسوالۍ په کراواشي سیمه کې شوې او وژل شوي کسان اسیران ول. هشت صبح ورځپاڼه ادعا کوي چې دغه سرپرې شوو کسانو د بې سره جسدونو ویډیو هم ترلاسه کړې ده. بل لور ته ویل کېږي چې طالبانو د جمهوریت نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د بایومټریک وسایل د پنجشیر دروازې ته ورسره وړي او دغه ولایت ته ورتلونکي مسافر بایومټریک کوي. د دې کار هدف دا ښودل شوی چې د طالبانو خلاف د مقاومت ډلې ته ورتلونکي پخواني پوځیان معلوم او مخنیوی وشي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې طالبان ټول هغه کسان نیسي او مقاومت ډلې سره د تړاو په تور شکنجه کوي چې غواړي پنجشیر ته ولاړ شي او بایومټریک وسایل پوځي سابقه ثابته کړي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو په ټوله کې د پنجشیر د جنګي وضعیت په اړه هر ډول خبرونه بې ځایه تبلیغات ګڼي. طالب ویاندویانو تل ویلي چې په افغانستان کې هیڅ کومه وسلواله مخالفه ډله فعاله نه ده، خو له دې سره یې د اړیکو کمیسیون هغه قومندانانو ته امتیاز اعلان کړی چې د طالبانو خلاف جګړه ودروي او ورسره یوځای کیږي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.